د یتیمانو مور. عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو ډیر صالح سړی تیر شوی دی. هغه د حج اراده وکړه. ماخوستن له کوره ووتی چې د دوستانو او قریبانو څخه د خدای پاماني واخلي او حج ته روان شي. هغه په لار کې یوه ښځه تر سترګو شوه چې په کثافتدانۍ یعنې کچردانۍ کې ګرځېدل. ښځې په کچردانۍ کې مړه شوې چرګه پیدا کړه. هغه یې راواخیستل، تر بغل لاندې یې پټه کړه او روانه شوه. عبدالله ابن مبارک رحمه الله په ښځې پسې غږ وکړی چې ای د الله مینځي، تا دلته څه کول؟ ښځې ورته وویل ای د الله بنده، مخلوق او خپل خالق سره پرېږده، د الله په کارونو کار مه لره. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ښځې ته بیا وویل چې تا ته د الله قسم در کوم، تا دلته څه کول؟ ښځې ورته وویل چې قسم دې راکړئ، درته وبه وایم. د ښځې له سترګو اوښکې راوبهېدلې او ورته یې وویل چې زه یو غریبه کونډه یم، 4 لوڼې لرم چې د هغو پلار مړ دی. کومې پیسې چې هغه راپاته کړې وې هغه تمامې شوې. خلکو ته مې خواستونه وکړه چې خواخوږي او مرسته راسره وکړي، خو چا نه رحم او نه اهمیت راکړی. اوس د ډېرې مجبورۍ راووتلم چې د لوڼو لپاره د خوراک څه وموندم، ځکه چې لوڼو مې دا څو شپې څه شی نه دی خوړلی. هغه الله جل جلاله ما ته دا مړه چرګه را په نصیب کړه. اوس ته په هغه راسره جنجال کوي. کله چې عبدالله ابن مبارک رحمه الله د ښځې خبرې واورېدې په ژړا شو. ښځې ته یې په خیرات کې هغه خپل د حج راجمع کړي پیسې ټولې ورکړې. ښځه ډیره په خوشحالۍ کور ته روانه شوه او عبدالله ابن مبارک خپل کور ته ولاړی. سهار حاجیان حج ته روان شوه. حج یې وکړی او کله چې له حج څخه راغله ټولو د عبدالله ابن مبارک رحمه الله صفتونه کول چې ماشاءالله په حج کې یې زموږ ډیر خدمت وکړی او موږ چې به د حج په هر میدانو عبدالله ابن مبارک به موږ ته د حج د مشاعر نصیحتونه بیانول او موږ تر اوسه د حج داسې عابد او پرهیزګار ملګری نه ولیدلی. عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې دا خبرې واورېدې هغه دا فکر وکړ چې خلک ټوکې ورسره کوي، خو خلکو خبره یقیني کول. عبدالله ابن مبارک د ځان سره حیران پاته شو چې زه دلته وم او خلک وایي چې زه په حج کې ورسره وم. کله چې هغه د شپې په دغه حیرت کې بیده شو هغه خوب ولیدی چې د یو نوراني مخ سړی ورته راغلی او هغه ته یې سلام واچوی او ورته یې وویل ای عبدالله ته ما پیژنې؟ زه محمد رسول الله یم صلی الله علیه وسلم. زه په دنیا کې ستا حبیب یم او په آخرت کې دې شفیع یم. الله جل جلاله دې تاسو ته زما د امت سره د ښو کولو اجر عظیم درکړي. ای عبدالله لکه تا چې د هغې د یتیمانو د مور سره سخاوت وکړی، الله جل جلاله ستا سره هم په مقابل کې سخاوت وکړی چې ستاسو په شکل یې ملایکه د حاجانو سره ولیږله او ستا لپاره یې حج وکړی. او لکه تا چې د هغو یتیمانو پرده وکړه الله جل جلاله هم ستا پرده وکړه او الله جل جلاله ټولو حاجانو ته د یوه حج ثواب ورکړی، خو تا ته یې د 80 حجونو ثواب درکړی. ګرانو مسلمانانو ورونو، دا قصه د یو ډیر مبارک کتاب البدایه والنهایه لابن کثیر صفحه نمبر 602 څخه ژباړل شوې ده او د عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا قصه بعضې نورو کتابونو په مختلفو الفاظو سره را نقل کړې ده. ګرانو مسلمانانو ورونو، تاسې واورېدل چې عبدالله ابن مبارک رحمه الله خپل د حج پیسې د یتیمانو مور ته ورکړې. الله پاک د ده په شکل ملایکه پیدا کړه چې د ده لپاره حج وکړي. او بله خبره ده چې نبی علیه السلام مبارک زیری ورکړی چې الله پاک نورو حاجانو ته د یوه حج او تا ته د 80 حجونو ثواب درکړی. ګرانو ورونو، د روژې مبارکه میاشت ده. دلته ډېرې بېوسې میندې او خویندې شته چې د خپل اولادونو لپاره د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
دا مبارکه میاشتې موقع ده، تاسې چې د دوی سره مرسته وکړئ اجرونه یې بیخي زیات دي. د نبي علیه الصلاة والسلام حدیث شریف دی چې فقرا وپیژنئ او عزت یې وکړئ، له هغو سره دولت دی. پوښتنه وشوه یا رسول الله له هغو سره کوم دولت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د قیامت ورځ راشي نو الله جل جلاله هغو ته فرمایي چا چې پر تاسو خوراک څښاک کړی او جامې یې درته اخیستې دي د هغو لاس ونیسئ او جنت کې یې داخل کړئ. کتاب مکاشفة القلوب صفحه نمبر 198.